د هندستان کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل د نړۍ هغه لیګ دی چې ډېرې زیاتې پیسې پکې وي. له همدې امله مشهور او ستر کرکټران پکې برخه اخلي. دا لیګ په ټوله نړۍ کې ډېر مشهور دی او خلک یې یادونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې اکثره د لوبغاړو د تنخواو موضوع وي، خو د لوبڅارانو د میچ فیس ته څوک خاص پام نه کوي. نو ډیر خلک نه پوهیږي چې هغوی څومره پیسې اخلي. اوس د انډیا ټوډے یو راپور کې د آی پی ایل امپایرانو د تنخواو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د 2015 میلادي کال آی پی ایل په سیالیو کې انفیلډ یا په میدان کې امپایرانو ته د هرې سیالۍ په بدل کې 3 لکه هندي کالدارې ورکول کیږي او څلورم امپایر ته د هر میچ لپاره 2 لکه هندي کالدارې ورکول کیږي. بل لور ته په 2015 میلادي کال کې د لوبو کوونکو لوبغاړو او بدیل یا متبادل لوبغاړي هر یو یې د هر میچ لپاره 750 هندي کالدارې ترلاسه کوي. دا هغه پیسې دي چې د فرانچایز یا لوبډلې له قرارداد پرته لوبغاړو ته ورکول کیږي.